کچره تاسو غواړئ چې زمونږ هر مشکل د الله تعالی ختم کړي او زمونږ ټول بند لارې د الله تعالی مکمل کولو کړي، نو د قرآن پاک یو آسان ترین آیت کریمه درته درخیمه که د دې آیت کریمې تاسو یو ختم د کده که ختم تاسو وکړو کنه نو هر مشکل به الله رب العزت په فضل و کرم سره تاسو ختم شي او تاسو بند لارې به الله رب العزت کولو کړي چې هر قسمه او هر لحاظ سره تاسو لارې بند دي کنه کاغه رشته لحاظ سره دي کاغه کاروبار لحاظ سره دي کاغه هر لحاظ سره تاسو لارې بند دي کنه دا ټول بند لارې به الله رب العزت تاسو د لپاره کولو کې صحیح شو. نو آیت کریمه کم یو دی او د دې ختم طریقې کار څنګه دی دې ته تاسو غوږ کېږدئ. اول تاسو آیت کریمه واورئ. آیت کریمه داسې دی لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. د حضرت یونس علیه السلام دعا ده. دا آیت کریمه چې دی کنه دا تاسو بس چې څونه تاسو نه کېدی شي ډیر بس دا تاسو وایي بهتره به دا وي چې په یو ورځ کې دا تاسو 10,000 پیرې برابروي کنه 10,000 پیرې برابروي نو ډیره زیاته بهتره ده. لازمي نه ده چې یو انسان برابر کړي چې تاسو ټول کور ولدي کنه ټول کور ول په شریکه باندې دا ویل شي او دام لازمي نه ده چې تاسو وتناسي او په یو ټیم کې وای نه په ټول ورځ کې بس دا یو 10,000 پیرې که تاسو برابروي کنه او چلتا پھرتا پروانه پناستا پملاستا هر ټیم کې دا تاسو ویل شي او ټول کور والے په شریکه هم برابرول شي س یو کسته وي سبل په ټول کسانو باندې تاسو په اورس کې یو 10,000 پیرې کدا برابروي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. بیا ورپسې د خپل بندو لارو کولاوېدو دپاره د الله تعالی نه دعا غواړئ او خپل مشکلاتو ختمېدو دپاره د الله تعالی نه دعا غواړئ. نو تاسو ګورئ چې په څو ورځو کې دننه ستاسو ټولې بندې لارې څنګه کولاوېږي او ستاسو مشکلات څنګه د الله تعالی په فضل و کرم سره ختمېږي. اوی د حضرت یونس علیه السلام دعا ده دا کنه یونس علیه السلام د مئی په غیړه کې موجودو زما عزتمندو او سمندر کې دننه موجودو درې قسمه تیارې به پرې راتلې د مئی د خېټې تیاره وه د شپې تیاره وه او د سمندر تیاره وه درې قسمه تیارو کې ګیرو او چې کله دا دعا شروع کړه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین الله تعالی په خپله فرمایي که دا کلمات نه وي کنه تر قیامته پورې به دې د دې مئی په ګېډه کې موجود خو چې کله دا کلمات الله رب العزت فرمایي چې وویلې کنه نو الله رب العزت فرمایي چې دا که تیارونه واته مونږه نجات ورکو. نو که تاسو په مشکلاتو کې راګیرئ پریشانو کې راګیرئ ستاسو مشکلات چې هر څونه وي دا به د الله رب العزت په فضل و کرم سره ختمیږي که دا ختم تاسو شروع کو. صحیح شوه. خو دا آیت کریمه ګورئ صحیح وایي ښه په دې کې بعضې خلک غلطي کوي هغوی څه وایي وایي لا اله الا انت سبحانك انی کنتم وایي ګورئ کنتم معنا بالکل غلطیږي ګورئ نو کنتم نه دی ښه انی کنتو من الظالمین. نو بس دا تاسو شروع کوي د الله رب العزت په فضل او کرم سره بس تاسو هر قسمه مشکلات پریشانی ټینشن دا به ختمیږي او تاسو چې څونه لارې بند دي که د قسمت لارې دي که کاروبار لارې دي که د رشتې لارې دي که هر قسمه ستاسو لارې بند دي دا به د الله رب العزت په فضل و کرم سره کولاویږي او بیا به انشاءالله د بندې نه چې ستا دعاګانې کوي. صحیح شوه. نو په دې باندې په خپل عمل وکړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا وظیفه او دا ختم زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو. الله پامان.